نبی علیہ السلام عجیب او غریب انسان. څوک چې امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما سره محبت کوي، یا الله هغوی سره محبت وکړه. نبی علیہ السلام مبارک به دې دواړو سره ساتریم کوله کله کله. وا محمدا وا محمدا هذا حسین مقطع العظام. می پاک محبوب تا می وګران دومره نیاز بینده، سرو وینو کی سر امام حسین دے. د امام حسین رضی الله تعالی عنہ واقعه به درته مختصر غوندې ووایم، ښه متوجه شئ. امام حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسیح و. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک بچی و. بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زوی و. امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ډیر زیات ګران ول. په هر چا باندې خپل مسیح ګران وي. کله د نیکه ګیره کشي مسیان، کله ورته ویختان کشي، کله ورته په مخ سپیړه ورکي، خو نیکه خوشاله وي. نیکه پکې خوشاله وي چې زما مسیح تکړه شوی. نبی علیہ السلام مبارک فرمای الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن او حسین دا دواړه د جنت د ځوانانو سرداران دي. په یو روایت کې فرمای وی حسن او حسین دا دواړه زما ګلان دي. په یو روایت کې نبی علیہ السلام مبارک امام حسین رضی الله تعالی عنہ په اوږو باندې کېنولی دی. څه وایي؟ یا الله امام حسین زما محبوب دی، ته هم ورسره محبت وکړه. په یو روایت کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي یا الله امام حسن او امام حسین دا دواړه په ما ګران دي، او یا الله ته هم په ځان باندې ګران کا، ته هم ورسره محبت وکړه. څوک چې امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما سره محبت کوي، یا الله هغوی سره محبت وکړه. نبی علیہ السلام مبارک به دې دواړو سره ساتریم کوله کله کله. امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما سره کله به نبی علیہ السلام مبارک دوی نه پټېده او دا مبارکان ورپسې ګرځېدل چې زمونږ بابا څه شو، او کله کله به دا مبارکانو نه پټېدل. اما کای چالی میامنده کای چالی د ماشومانو ساتیری کوله. نبی علیہ السلام عجیب او غریب انسان، کبر او غرور پکې نو، او دا ماشومان به همیشه مچو کول. یو ورځ نبی علیہ السلام مبارک په منبر باندې ناست دی، خطاب کوي. دا دواړه واړه واړه باندې نه راغلل، نو ماشومان کله غورځېدل او کله ودرېدل. نبی علیہ السلام مبارک د منبر نه کوز شو، دواړه ماشومان یې راوستل، ځان سره یې ودرول. خپل اولاد سره مسیانو سره محبت کول دا ثواب دی، الله خوشحالیږي په دې باندې. ماشوم ته ناز ورکول. نو خبره اوږدېږي. دا د نبی علیہ السلام مبارک مسیانو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک شہید شو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک شہید شو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک شہید شو. پنځم خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په 140 سنه هجری کې د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین شو. د ټولې نړۍ مسلمانانو منل شوی اتفاقی پاچا شو، چا پکې اختلاف نه. د مبارک چې وفات شو د بچو یزید نومیده. تاسې ټول د نامه سره اشنا یزید. پلار یې څومره نیک سړی و. نبی علیہ السلام مبارک دعا ورته کړې وه، یا الله معاویه صاحب هادي او مهدي وګرځئ. خو دنه یو ظالم اولاد پیدا شو، یزید. د مبارک چې وفات شو یزید پاچا شو، بغیر د طلب د مسلمانانو نه په خپله دی پاچا شو. صحابه کرام مختلف شول، چا د یزید ریاست ومنه او چا ونه منه. امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنہ د خلافت ونه منه، ځکه د شرابیو قتلونه به یې کول، لوی لوی ګناهونه به یې کول. نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې د خلافت نه منو. پاچا باید مسلمان وي، عادل وي، خدا ترس به وي. بعض صحابه کرامو د خلافت ومنه، هغه په دې خاطر چې انتشار جوړ نشي. اگر چې د ګناهګار دی، ظالم دی، بدبخت دی، خو که نه منو انتشار به جوړ شي، بے اتفاقی به منځته راشي، قتل او غارت به راشي. په دې خاطر باندې دا یزید چې کله پاچا شو، دین وروسته د مسلمانانو په مابین کې بس دا قتل او ظلم او بربریت شروع دی. دا به تر قیامته پورې وي. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د مدینی منورې نه مکی معظمې ته راغی. مکی معظمې ته د کوفی خلکو، یزید په شام کې پاچاو او د کوفی والی عبید الله ابن زیاد و. دا ډېر ظالم، ظالم باچا والیان هم ظالمان وي. کوفینا امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته 12,000 خطونه راغلل. 12,000 چې کوفی ته راشه. د کوفی خلق استا احترام کوي، تا نازوي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ لپاره د معلومات او د امتحان خپل ترزوی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ دای کوفی ته ولېږه چې ته لاړ شه، دا خلک رښتیا وایي، موږ سره مینه لري او که نه لري. هغه چې لاړو، خلکو یې فقید المثال بې مثاله د استقبال وکړه. دی په خپله را پاسې د یو خط یې ولېږه امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې کوفي ته راشه، خلک موږ سره محبت کوي. هغه وخت کې موبایل یې نه وي، د حرکت شروع. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وایي کوفي ته مزه. خو امام حسین رضی الله تعالی عنہ اراده کړې وه چې روان شو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو، ورته وایي امام حسینه چې کوفي ته ځي، ته به خپلو بچو د وړاندې داسې حلال شي
لکه څنګه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې ظالمانو یهودیانو منافقانو دا په شهادت ورسولو خدای هم ورسره روان شو په شپېتم کال د هجري باندې په طرف د کوفې لاړل کوفی بارډر ته چې ورسېدل سرحد ته نو واقعه ډېره اوږده ده خلاصوم یې کوفې ته چې ورسېدل دی خبر شو چې زما تره زوی د کوفې خلکو شهید کړی دی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه او د عبید الله ابن زیاد عسکرو د لارم بنده کړه د محاصره کړ امام حسین رضی الله تعالی عنہ امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته ویلي چې تاسو غوښته یم تاسو راته دعوت راکړی زه راغلی یم که ستاسو خوښ نه یم ما ته اجازه راکړئ چې مدینې منورې ته لاړ شم خلکو ورته ویلي اجازه نه درکوو وایي ښه که راته اجازه نه راکوئ نو دومره اجازه راکئ چې زه یزید سره په خپله وګورم مخامخ ورسره کښېنم وایي اجازه نشته وایي درېیمه خبره مې دا ده ما پرېږدئ چې سرحداتو ته لاړ شم کافرانو سره جهاد وکړم تاسو پوه شه ستاسو پاچاهي پوه شه وایي نه دې پرېږدو نهم د محرمو لکه سبا ورځ وه کربلا میدان ته امام حسین رضی الله تعالی عنہ ورسېده امام حسین رضی الله تعالی عنہ بیان وکړ تقریر یې وکړ خو دا خلک چې و ظالمانو د دوی په زړه کې ویره پیدا نه شوه جمعې شپه وه سبا ته عاشورا ورځو د محرم لسمه امام حسین رضی الله تعالی عنہ یوه لور ده زینبه رضی الله تعالی عنہ نومیږي هغې ته وایي چې لوري زه سبا شهید کېږم دا ظالمان ما وژني خو چې کله زه شهید شم نو په ما به واویلا نه کوې مخ به نه وهې گریوان به نشکې ویښتان به نه کشې چې کله زه شهید شم شهید کړم ته به الله ته 2 رکعاته نفل کوې ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي زما او ستا نیکه چې کله په تاسو باندې غم راغی نو مونځ کوئ نو لوري عبادت به کوې سبا شو جنګ ونښته جمعې ورځ وه د مانځه وخت راغی امام حسین رضی الله تعالی عنہ مقابل لوري ته ویلي چې ما ته اجازه راکړئ چې د جمعې 2 رکعاته مونځ وکړم هغوی ورته ویلي اجازه ده چې دی مبارک جمعې مانځه ته سجدې ته ورغی په شهادت یې ورسول 2 یا 3 تنه صحابه کرام چې 14 پکې د نبی علیه السلام مبارک نوسیانو دا په شهادت ورسېد او بعضې مسیانې د نبی علیه السلام مبارک په زندان کې بندیان شو بی بی زینبه رضی الله تعالی عنها په زندان کې ده د زندان نه فریاد کی وا محمدا وا محمدا هذا حسین مقطع العظا مزمل بالدماء وبناتك صبايا وا محمدا وا محمدا اے زمانی کا محمدا امام حسین او ستا نوسیان چې دي په کربلا میدان کې په وینو کې لت پت پراته دي اندامونه یې پرېږ شوي دي او ستا مسیانې چې دي ستا لوڼې چې دي په زندانو کې پراته دي دا فریاد وکړه د زړه د جوش نه الله جل جلاله ته فریاد وکړه نو سخته ورځ وه ډېر کسان پکې بندیان شو بیا الله جل جلاله د امام حسین انتقام د ظالمان نه واخیسته خدای مبارکي شهید کړ
نو هغه وخت رئیسي د مسلمانانو په مابین کې دغه اختلافات شروع دي، ته ما وژنه زه تا وژنم. الله جل جلاله دې امام حسین رضی الله تعالی عنہ درجات نورم اوچت کی. دا په نبی علیہ السلام مبارک باندې ډېر ګرانو. او بیا دا یو تفصیلي واقعه وه، خو دا وخت کمی، نو الله جل جلاله دې هغوی د وجې نه موږ تاسو ته مغفرت نصیب کړي.